پکتیکاوال وایي د سولې دانه که غلطه عملیات شي افغانان به له سخت بحران سره مخ شي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې د روان جنگ د پای ته رسېدو لپاره که د سولې روانې خبرې نتیجه ورنه کړي او دغه دانه غلطه عملیات شي نو افغانان به له یو بل سخت بحران سره مخامخ شي. د دې ولایت د خیرکوټ اوسیدونکی یو قومي مخور ډګروال ګلا خان په یوه غونډه کې وویل چې په اوس وخت کې افغانان دوه مهمې پروسې په مخ کې لري چې هغه سوله او ټاکنې دي، خو که په دې برخه کې په پوره هوښیارتیا او تدبیر سره ګام پورته نشي نو هیوادوال به له یو داسې حالت سره مخ شي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې به ټولې په اوبو لاهو شي. دومره اساس وخت چې د خدا نه خواسته دغه دانه یا دغه اپریشن که په دا شکل باندې وسي چې هغه د خودغرضو د خارجي اشغالګرو او دهشتګرو تر فکر لاندې وخو بیا زه ورته بربادي وه. د دې ولایت د مټاخان ولسوالۍ اوسیدونکی مدثر اندړ وایي د هرې سیمې وګړي یو نظام ته اړتیا لري او که چیرې نظام موجود نه وي او د چارو د تنظیم په موخه دولت نه وي نو هر څه به ګډوډ وي او د هغې ټولنې خلک به د ژوند له هر ډول حقونو بې برخې وي. مدثر هم پر سوله او ټاکنو ټینګار کوي خو زیاتوي چې د سولې پروسه باید داسې پر مخ یوړل شي چې افغانان د یو بل کورني جنگ شاهدان نشي. موږ هم یو اسلامي نظام ته ضرورت لرو چې په هغه کې د مسلمان حیثیت عزت او خپل حقوق دا ټول کې خوندي. په تیر کې د ولسمشریزو ولسي جرګې او ولایتي شورا ټاکنې له بې شمېره درغلیو او فساد سره ترسره شوي دي چې له امله یې ډیری خلک را روانو جمهوري ریاست ټاکنو ته ډیر خوشبین نه دي او شاید د ولس برخه اخیستنه هم پکې پیکوي. خو د پکتیکا مرستیال والي شیربادشاه ورګونی وایي که چیرې ولس په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي نو د فساد مخه نیول کیږي. هغه له خلکو غوښتنه وکړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي او د درغلۍ په مخنیوي کې لاس په کار شي. دا د جمهوریت آواز دی، دا لپاره مبارزه پکار دی، کوشش پکار دی تر څو موږ هغه ځای ته ورسو چې ستونزې پکې نه وي او دا په انتخاباتو کې د اشتراک یا د مشارکت له لارې کیږي. که ولسونه اشتراک وکړي ناخوالو ته اجازه ورنه کړي لکه د رئیس صاحب خبره چې هر څوک مو خوښي د ملک په ګټه یې ملي منافعو په ګټه یې ښه بولې رایه ورکوي. د یادونې وړ دی چې که څه هم له یوې خوا د طالب استازو او زلمي خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې وروستۍ شوې او شاید په نږدې راتلونکي کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي خو له بل پلوه ټاکنو ته هم له میاشتې کمه موده پاتې ده. سره له دې چې افغان ولسمشر تر سولې مخکې د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کوي خو د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس او ولسمشرۍ ته ځینې نمایندان بیا وایي چې د سولې لپاره تر ټاکنو هم تېرېدای شي او هر ډول قربانۍ ته آماده دي.